دوکان او لویه کوټه جوړ شول. همدې یو دوکان او سماوات ته یې د پیر بازار نوم ورکړ. خو دومره خلکو ته یوازې یو دوکان او یو سماوات کافي نه و. نورو کسانو ته مې د دوکانونو جوړولو اجازه ورکړه. دا اجازه په لومړي دوکاندار ښه ونه لګېده، خو بغدادي پیر ته یې آن د یوې ګیلې زړه هم نه درلود چې یوه ګیله یې ورته کړې وه. خلک ډېر ول، ستړی شوم. دمونو ته مې یوازې د ماسپښین تر لمانځه وخت پورې وخت وټاکه. ناوخته راغلي کسان به یا بیرته تلل او یا به په سماواتونو کې د بل سهار لپاره شپه تېروله. انتظار به یې ساعتونه انتظار تر څو پیر صاحب وګوري. وروسته مو بله لار ومونده. کاغذونه مو پې ونښلول. سلګونه څلور کونجه وړې ټوټې مې ترې جوړې کړې. په هره ټوټه کې مو چوکاټونه او د چوکاټونو په منځ کې مختلف عددونه ولیکل. قدم شاه به له چینې سره ولاړو. خلکو ته به یې په نوبت کاغذونه ورکول. ویل به یې چې دا تعویضونه د بغدادي پیر په مبارکو لاسونو لیکل شوي دي. په سرو جامو کې به یې پټ کړئ او دا د هر مرض دوا ده. سرې ټوټې ته تاوې کړئ. خلکو به څه ویل؟ هېڅ هم نه. کاغذونه به یې سترګو او شونډو ته وروړل، ښکل به یې کړل او بېرته به یې په خپلو کورونو طرفونو ته روان شو. قدم شاه به یوازې هغه کسانو ته له پیر سره د لیدو اجازه ورکوله چې یا به له ډېرو لرو ځایونو راغلي ول او یا به یې څېرې تازه او جامې به یې نوې وې، او یا به هغه کسانو چې په ولس او خلکو کې به یې نفوذ درلود، دې کسانو ته مو د لیدو اجازه ورکوله. آن کله کله به له پیر سید کرمشاه نه هم خبرېدم. پیر سید کرمشاه چې اصلي انګریز نوم یې لارنس و، دی له ما هم یو تقریبا 1.5 کیلومتره لرې و، خو په کراماتو کې ما ورته تانیښی و. له هماغه سیمې یو راغلی سړي راته قسمونه خوړل چې پیر سید کرمشاه له ځانه مرغۍ جوړه کړه او والوت. هغه په کراماتو کې ډېر اوچت ده. هغه یو ډېر عالي پیر ده. ټوله ورځ به مې ماغزه وخوړل شول. قدم شاه هم ستړی و. هره شپه به یې کاغذونه لیکل. بل فکر مو وکړ. بغدادي پیر تر دې د ملنګر نه درلود. هسې هم د شکرانې پسونه ډېر و. له شیخ جیلاني سره دام دعا ته راتلونکي خلکو ګزاره هم پې کېدله. د هوټلونو خاوندانو ته مې تنخواه وټاکله. دوی به هره ورځ 2,200 کسانو ته د پسونو پخې غوښې ورکولې. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې د خلکو لخوا راوستي پسونه بیرته همدې خلکو ته پخېږي، خو بیا هم حیران ول. ویل به یې چې د دومره بني ادمانو مړول کرامات غواړي. وړه خبره نه ده. د پیرګل لنګر پټې بلاوې چلوي. یو ماسپښین مې په آس چکر وهم چې د قدم شاه ستړې چیغه مې واورېده. ورغلم. ویل یې چې یو څوک تعویض غواړي. وریاده مې کړه چې ته خو په هر څه پوهې، سهار ته یې مه ماتله وه. خو قدم شاه راته وویل چې دا سړی په لیدو ارزي، خامخا ورسره ووینه. له یوه خوار هډور سړي سره پورته وختم. د غلام رسول نومېده. د ملک ځونډي دهقان و. خو اوس یې داسې تعویض غوښت چې غوا یې د لوشلو په وخت کې لغتې ونه وهي. تعویض مې ورته ولیکه. ورته مې وویل چې په 2 سرو جامو کې یې وګنډه. غوا به دې کراره ولاړه وي. بې غمه یې لوشه، شودې خوره، مستې خوره، مزې کوه. بیا مې د ملک ځونډي خبرې راواخیستې. ومې ویل چې دا خوشحاله انسان په ژوند کې هیڅ غم نه لري. خو غلام رسول را یاده کړه چې په دې ورځو کې یې چرت خټه دی، ډېر سوچونه وهي، خامخا څه مشکل لري. دهقان مې یو څه نور راوغږوه. د دهقان له خولې د ملک ځونډي د ژوند د زړه خبره راووته. خندا ویل چې خندا ته هیره ده، ډوډۍ یې نه خوري، په وړه خبره غوسه کېږي. نازولي تازیان یې په ډېرانونو ګرځي. آن جومات هم پرېښی دی. نورې خبرې مې ترې راویستې. دهقان یوه کیسه راته تېره کړه. ویل چې څو ورځې مخکې مې رشقارې بله. د ژړا غږ مې واورېد. ورغلم. د جوارو په بوټو په څنګ کې حاجي ځونډی د لښتي په ژۍ ناست و. رڼې اوښکې یې تویېدې. له ځانه سره یې خبرې کولې. بیا یې ناڅاپه اسمان ته وکتل. له خولې یې زوروره چیغه ووته. ویل توتکۍ. پورته مې وکتل. توتکۍ نه وه. غلام رسول غلی شو. ما ته یې وکتل او ویل قربان دې شم. ملک ځونډی سم نه شو.
د لیونتوب علامې لري. پیرګله خامخا یو څه وکړه. ملک زونډی خو ملک زونډی ده. ملک زونډی که نه وي کلی وران بوله. د دهقان له تګه وروسته مې له قدم شاه سره خبرې وکړه. دواړه یوې نتیجې ته ورسېدو. دا د مینې نښې وې. بوډا چېرته مین و. بوډا غږول غوښتل. سهار ناوخته مې چیغې واورېدې. غلام رسول په بیړه پورته راوخوت. لمن یې په وینو سره وه. خو د یوه قرآن یې یادول. د خپلې ښځې د پزې وینې د درېدو ته یې تعویز غوښت. علت پې وپوښت. لنډی راته وویل چې ستا راکړی تعویز مو د غوا په تندي وځړوو، خو سهار یې زما کډې ته غبرګې لغتې ورسیخې کړې. د مخ پړسوب او مات مخې او دا په مخې وینې روانې دي. دا څه حال د پیر صاحب؟ خو اوس یې د پزې د وینې درېدو یوه چاره خامخا در سره وکړه. د دې لپاره یو تعویز راک. که دا یې حال وي مړه یې بوله. د غار تیارې برخې ته لاړم. شیبه وروسته مې سړي ته د وینې درېدو تر ټولو قوي دوا ورکړه. په غوسه مې ورته وویل چې وساده ګله، ولې په خبره ځان نه پوهوې؟ درته ویلې مې و چې تعویز ته و سرې جامې ور واغوندم. دهقان په خواره خوله وویل چې زه ورته ناست وم. کډې مې تعویز په 2 سرو جامو کې وګنډه. پوره 2 سرې جامې، خو ما نه منله. ومې ویل چې که د تعویز یوه جامه کمه یا زیاته وي نو برعکس تاثیر لري. غوا نوره هم په غوسه کېږي. باید 2 جامې پوره وي. خو غلام رسول قسمونه خوړل چې د تعویز 2 جامې پوره دي. ومې ویل د تعویز خلاصول دی کور بې برکته کوي. که نه اجازه مې درکوله چې تعویز خلاص کړې، په خپله به پوه شوی وې چې جامې کمې یا زیاتې دي. حتما داسې څه دي. غلی شو. دهقان به نو ولې په خپل کور په لوی لاس بې برکته کوو. دهقان په بیړه د باندې راووت. قدم شاه سړه ساه ویسته او ویې ویل اوف بیچاره ښځه. غلی شو او ویې ویل د دوا بوتل کاغذ خو به دې ترش کوو. ومې خندل. دا خلک په خپله ژبه نه پوهېږي نو انګلیسي خط به څنګه ولولي؟ خو احتیاط ښه شی دی. ومې ویل څوک یې سپینوي؟ که پوه هم شي لویه خبره نه ده. په 40,000 پیریانو کې به داسې پیری هم وي چې بغدادي پیر ته له لندنه دوا راوړي. ماخوستن ناوخته مو ډوډۍ وخوړه چې یو دم ګوله رانه ولوېده. یو چا په لوړ غږ زما نوم واخیست او ویې ویل ډیوډ جونزه. منډه مې واخیسته. سپوږمۍ وه. چینې ته نږدې 2 کسان ولاړو. ورغلم. یو دم مې وویل احمقه، دا ځای نو زما د نوم د اخیستو دی. سړي کلکه غېږه راکړه. خو ما د سماوار وړې کړکۍ ته کتل. شکر مې وویست. څراغ نه و بل شوی. قدم شاه راغی. اسونه یې همالته په ونې پورې وتړل. یوه سپکه او بله درنه کڅوړه مو پورته وخېژوله. کېناستم. خو لا مې زړه نه و سره راټول شوی. مایکل توره لونګۍ لرې کړه. بخښنه یې وغوښته. په دې نه پوهېده چې سماوار له خلکو ډک دی. مایکل خپل ملګری را معرفي کړ. نوم یې چودھری حسن و. د پاړه چنار په قرارګاه کې وظیفه درلوده. مایکل مې په پېښور کې لیدلی و. د به په هفته کې یو ځل د جاسوسۍ د وسایلو کرامات راښودل. ډېر فني استاد و. ما 100 میاشتې په غره کې تېرې کړې وې. د معلوماتو تږی وم. په دې نه پوهېدم چې له دې غرونو ورهاخوا څه خبرې دي. مایکل مې وغږاوه. د پاچا امان الله خان قراردادونه ډېر شوي وو. پر معدنونو کار روانو. صنعت وده کړې وه. په کابل ښار کې روان ریل ګاډی لیدل شوی. سلګونه ځوانان ترکیې، جرمني، فرانسې او نورو هیوادونو ته په زده کړو پسې وتلي وو. وروسته د جاسوسانو په باره کې وغږېدو. په ټوله کې د برطانیې لخوا جوړې شویو روحاني څېرو پیر، فقیر، آغا، ملنګ کامیابه نتیجه ورکړې وه. ان ځینو یې په دربار کې هم مریدان پیدا کړي وو. د لیوني غلام دستګیر کیسه مې ترې وپوښته. لنډې وویل چې سر یې په راوړې بوجۍ کې دی. مایکل وویل چې په دې ورځو کې د برطانیې په پوځ کې یو سیک عسکر ووژل شو. قاتل یې نه و معلوم، خو موږ ورته معلوم کړ. لنډ لیونی غلام دستګیر ته ورغلو. د لیوني تر مخ مو د مقتول وړې توفانچه په کېږدۍ کې تر لمسي لاندې کړه.
غلام دستګیر جنجال وکړ. لاس یې راواچو. کوچیان راغلل. خپله توپانچه مو بیرته راویسته. سړی را ګرم شو. قرارګاه ته مو راوست. جلات غاړه ور پرې کړه. بس 1-2 ورځې کوچیانو مشران تلل راتلل. ویل به یې چې لیوني له سره پرته څنګه خاورو ته وسپارو، خو ګرمي وه، چاره یې نه لیده. مایکل لویه خلطه خلاصه کړه. اول یې خوراکي مواد راویستل، بیا یې اخبارونه او د جاسوسي نوي او پرمختللي وسایل په ځمکه کېښودل. مایکل او ملګري یې تر څپې د چاود مخکې بیرته پاړه چنار ته روان شول. په هماغه ورځ مې کریمداد ته احوال ورولېږه. بله ورځ راغی. په بوجۍ کې د لیوني غلام دستګیر تړلی سر مې ورکړ. پښو ته راولوېد. لاسونه یې څو واره راښکل کړ. ماسخوتن مې نوي راغلي وسایل کتل. تیز ګروپ مې ولګو. د څمڅلې خولې ورنګه رڼا راووته. قدم شاه د سماوار تر مخ ورخطا خلکو ته وویل چې دا له کوی کافه د راغلو کاپیریو د اغوستو حجابونو رڼا ده. خلکو د توبو غوږونه مې تر څمڅې پورې راورسېدل. بله ورځ مې ملک ځونډي ته یوه جمله ولیکله. بغارې د دومره لرې غره ته را رسېږي، خو نږدې توتکۍ ستا غږ نه اوري. په سبا له ونې ټیټ سړی راغی. غټه لونګۍ یې تړلې وه. ږیره یې په نکریزو سره وه. وار له واره مې پښو ته راولوېد. د خواست په ژبه یې وویل: یا پیرګله، دومره کرامات لرې چې زما چغې آن په غره کې اورې، نو هر څه دې په وس پوره دي. خدای به یې کوي، ته به یې کوي. داسې تعویض راته ولیکه چې له توتکۍ بېغمه شم. ومې خندل. پیر بغدادي ته بېغمه کېده او یو ځای کېده دواړه یوه خبره ده. دا خبرې ماته اسانه دي. په حیرانۍ یې راته وکتل او ویې ویل: قربان د شم پیرګله، د آب او عزت سړی یم. کور او ولس به څه وایي؟ بېغمه کېدا راته ښه ده. دا کار به زر راته وکړي. سړی مې خپل ټټر ته رانږدې کړ او ومې ویل: په شرع کې شرم نشته. ان 4 ودونه هم کولی شي. یو دم یې په ژړغوني غږ راته وویل: خو نه یې منې. خانګل ته مې وویل چې غریب سړی یې، توتکۍ لور دې راکه، په سرو سپینو کې به دې پټ کړم. خو سړی نه مني. مخې رانه واړو. نیغې راته وویل چې وشرمېږه، لمسیان لرې، خپله 14 کلنه لور څنګه اور ته واچوم؟ که دې بیا را یاده کړه په تندي به دې وولم. له دې سره ملک یو دم راته وژړل. څو واره لاسونه راښکل کړل او ویې ویل چې نجلۍ خوب را باندې حرام کړی دی. بیا مې د خانګل په باره کې راوغږوو. دی ناروغ سړی د کلي ګوروانۍ یا پادواني کوله. 2 ځله بېسده شوی و. له پزې او غوږونو به یې وینه تله. زوی یې نه درلود. په کور کې یې اوسره لوڼې ګرځېدې. په وچه ډوډۍ پسې حیران و. تربرونه یې مرګ ته ماتلول. سر له اوسه لا د خانګل ښځې او لوڼو په ویش نه سره جوړېدل. ملک ځونډي ته مې ډاډ ورکړ چې ځان د غم ته مه ورکوه. خانګل به دې دوستۍ کې څه ونه وایي. دا کار به پیر درته وکړي. خانګل مې راوغوښت. څېره یې اشنا وه. فکر مې وکړ چې دا سړی 2 ځله پخوا هم راغلی او زوی یې غوښت. خانګل مې په لاسو را پرېوت. په خوشحالۍ وویل چې ښځه یې امیدواره ده. ډاډ مې ورکړ چې د بغدادي پیر تعویض بې څه نه دی. په نصیب کې د یو ګلالی هلک وینم. بیا د اصلي موضوع په څنډو کې راوګرځېدم. د خانګل غربت او بېکسي مې یاده کړه. د هغه ناروغۍ ولوڼې مې منځ ته راواچولې. ومې ویل چې ړندکی پیری کله کله احوال راته وړي. تربرونه د ښه نیت نه درته لري. د سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې او ویې ویل چې بېکسي دې ورکه شي. له دې هم پوه یم چې تربرونه مې مرګ ته ناست دي. خانګل ته مې وویل چې له ملک ځونډي سره دوستي دې په خیر ده. لور به دې له دې شتمن او زورور سړي سره خوشحاله وي. تربرونه به دې سترګه ترې کوي. که مړ هم شي داسې څوک به وي چې پرده دې پېښوندې شي. لوڼې دې په عزت کې واده کړي. خانګل تر ډېره فکرونه وهل. بیا یې سر را پورته کړ. په ژړغوني غږ یې وویل: قربان دې شم پیرګله، پوهېږم ته مې بدي نه غواړې. غیب در معلوم دی.
چې ته وایې نو دا دوستي مې قبوله ده. هر رنګه چې تا خوښه وي هغسې وکړه. په هماغه ورځ مې ملک ځونډي ته احوال ورولېږه چې خبره خلاصه ده، بس مرکه ورولېږه. باور مې غوښت، ترلاسه مې کړ. ملک ځونډی زما دپاره ډېر مهم و. په ډېره سیمه یې نفوذ درلود. خبره یې په خلکو کې منل کېده. د ده واک په ټوله سیمه چلېده. ان د بغدادي پیر له خوښې پرته مرغۍ هم نشوه چلېدی. په کورونو کې، ګودرونو، جوماتونو، ولسونو یوازې د بغدادي پیر کرامات یادېدل. زه به په ځمکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل. په هر سپینې کوترې پسې به یې چغې وهلې. پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې. په خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان یې د دوزخ اور حرام ګاڼه. دا ټول سختې خیرنې ورځې، لوږه، تونده، خطر، د خلکو باور، اوس نو د اصلي هدف ته ترلاسه کولو وخت و. د دې خلکو زړونه د پاچا له مینې ډک و. یو چاته به د مخامخ کنځل وکړه پرې نه خفه کېده، خو چې د پاچا امان الله خان بد به دې ویل نو ډېر بد پې لګېده. خو اوس باید دا ځای کرکې نیولی وای. په لومړي ځل مې په خپلو خبرو کې د امان الله خان نوم را ګډ کړ، خو احتیاط مې نه هېراوه. د دې خلکو په زړونو کې له خدای او پیغمبر را وروسته امان الله خان پروت و. په پیل کې مې عمومي خبرې راواغستې. بیا به پاچاهي ته ورغلم. د غازي ښېګڼې، له وطن ازادۍ او تعلیم سره د پاچا مینه، د هغه دینداري به مې یاد کړل. په آخر کې به مې د خور ټکی راویست او به مې ویل چې غازي امان الله خان ښه سړی دی، خو کاشکې یې ږیره نه خریېله، کاشکې یې ږیره پرېښې وه. همدې یوې خبرې به د خلکو له ذهنه د پاچا افغانیت، زړورتوب، د وطن آبادي، دینداري، له وطن او خلکو سره مینه ټول پاک کړل. په ځای به یې یوه خبره کېده: پاچا ږیره نه لري، معنا سنت ته ارزښت نه ورکوي. دا څنګه پاچا ده؟ خو ما به وخندل، و به مې ویل خیر دی، ځواني ده، په خپله به پوه شي. هره ناسته به مې د امان الله خان په صفتونو پیلوله، خوله به مې ستړې شوه. خو آخر به یې یوې وړې خو د پاچا په ټولو ښېګڼو خړې اوبه ورواړولې. وروسته لږ مخکې لاړم. ټولو ته مې همدا یوه خیالي کیسه تېروله. لومړی به مې د امان الله خان صفت وکړ، بیا به مې ځان خواشینی ونیو. و به مې ویل چې څه وخت مخکې ځوان پاچا له خپلو وزیرانو سره جلسه درلوده. یو وزیر په خرپ نشه و. پاچا یوازې سپک کړ، نور هیڅ نه وویل ورته. غلی به شوم. ناستو کسانو ته به مې وکتل، و به مې ویل پاچا زړه سواندی انسان دی، خو شریعت شرابخور ته خپله سزا لري. پاچا باید زړه سواندي پر هر ځای او پر هر چا ونه کړي، باید شریعت تطبیق کړي. واله واره مې دا ډول کیسې په خپله پاچا پورې نشوی تړلی. دې خلکو د بغدادي پیر الوتل منل، خو پاچا او شراب ډیر سره لري ول. خو لږ تر لږه به دې کیسو په دې ساده ککریو کې دومره ورګرځول چې که پاچا خپله شراب نه خوري نو شراب خوري هم دومره بد نه ایسي. وروسته یو څه تیز تلم. د هلکانو مکتب مې ښه یاده و، خو د نجونو له زده کړو سره مې ضرور د خور ټکی ور اضافه کوو او خوب مې پکې ویل. بیا مې ترکیې ته د افغان نجونو د لیږلو خبرې راواخیستې و مې ویل چې درس ښه دی، خو دومره هم نه چې ځوانې جانې سپینې پښتنې پردو ملکونو ته پسې ولیږو. تر دې ده به مې ټول سرونه راته خوځول. خو یوه ورځ مې په خپلو خبرو کې ملکه سریا یاده کړه و مې ویل چې لوڅ مخ ګرځي. په لومړي ځل یو چا دومره زړه وکړ چې د بغدادي پیر په خبرو کې ورولوېږي. له کټوازه راغلی یو زیږه ځوان په غوسه وویل: پیرګله، دم تعویز او کراماتو ته د مات یم. مور مې یاده که، خو د پاچا په ناموس مه لګېږه، بد کار دی. د پاچا امر منل موږ لپاره فرض دی، ګناه لري. و مې خندل. ملکه سریا مې د دنیا تر ټولو ښځو پاک او پرهیزګاره وګڼله. تر هغو مې د ملکې صفت وکړ چې د ځوان تندي ګونځې هوارې شوې. ځوان بیرته خوشحاله شو. یو څه وخت مې احتیاط کوو. د امان الله خان نوم مې نه اخیست، خو د والیانو، حاکمانو او نورو غټو خلکو د خیالي ګناهو بیانول په دې نه ارزېدل چې څوک بغدادي پیر پې خفه کړي. وروسته مې د مایکل
راوړي اخبارونه وکتل. یوه انګریزي مجله مې ومونده. په برطانیه کې د ښځو پرمختګونو په اړه وه. ګڼ کسان به مې راټول کړل. مجله به مې وغوړوله. د انګریزي متن او عکسونو له مخې به مې تشریحات ورکول. په انګریزي ژبه پوهېدا پوښتنه نه پیدا کوله. له بغداده راغلی پیر صافه پښتو ویله. نو دته انګریزي هم سخته نه وه.